د کلیسا په لومه کې د استازنا استازکم استاز محمد یاسر رحمه الله تاریخی مرکه. شپږمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو دا وویل دا درته وایم ټول په دې پوه سئ چې د عزیمت په لاره کې خطر کم دی نسبت د رخصت لارې ته، او دا درته وایم چې ما د زندان تجربه دارونو او بېغیرتانو ته ښه عبرتناک درس دی. نتاک بیا پوښتنه وکړه: شیخ صاحب، که د زندان له هغو پیښو نه یو څه راته ووایاست چې تاسو یې متاثره کولاست؟ استاز یاسر وویل: هو، ډېر څه داسې تېرېدل چې زه یې متاثره کولم، چې یو له هغو څخه دا و چې زه د تعذیب په ځای کې وم او دوی هلته یو عرب ورور تعذیبوي، نو د ده چیغې به مې چې کله اورېدلې ډېر یې دردولم، حتی داسې کړم چې خوب به نه راتلی، په لمانځه کې خشوع نه راتلله، تلاوت مې نه سوای کولی. په یوه اتاق کې زه وم او د څنګ په اتاق کې به یې دی وهی او تعذیبوي به یې، چیغې به یې وهلې چې دا په ما باندې د زندان د عذابونو څخه لوی عذاب و چې تېرېدی را باندې. داسې سوم چې کوم 2 ورځې به مې خوب ورک سو، په ځان باندې وډار سوم چې لیونی نسم. بله شپه د څو شېبو لپاره خوب راغلی. خوب مې لیدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه صنف کې درس راکوي او دغه عرب ځوان مې هم تر شا ناست وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ده ته اشاره کوله او ورته ویل به یې: انتم رسولی. کله چې له خوبه راپاڅېدم نو ذهن او فکر مې ارام و، ټوله غم او خفګان رانه ورک و. نو دا مې د زندان یو عادت وګرځېده چې کله به شدید او سخت حالات را باندې راغلل بیا به مې ښه خوب ولید، هغه به هر څه بیرته سم کړل. نو دا یو حالت و. بل سخت حالت هغه و چې مخکې مې یادونه وکړه. د استشهاد په اړه مې چې کله کیسټ ثبتوله نو هیڅ چا د هغې په نشرولو کې راسره موافقت ونه کړ، حتی راڅخه اخیستلی هم نه. ویل یې ستونزې را پیدا کوي او نور به هم تعذیبوي. هغه هر څه په خیر تیر سول، کومه ستونزه یې را پیدا نه کړه. وروسته مې بله پیښه دا ولیدل: کوچ مې په غوړیو اړول، په اور مې کښېښول. کله چې ښه جوش سول او په غولیان راغلل، ما چې راواخیستل په بوتل کې مې واچول، ټول مې په لاس راتش سول. نو په لاس کې مې هیڅ هم ونه سول، نه وسوځېدی او نه یې کوم درد وکړ. نو دا یو کرامت و چې الله تعالی ما ته راولیدی چې د حق ویلو په خاطر به نه ډارېږم. او وروسته له زندان مې ډار پاک ورک سو. داسې سوم که چېرته چا د لیونتوب ادعا نه راباندې کولی او د لیوني نوم یې نه راباندې ایښودلی، له دې ټولو عقیدو له دې ټولو قاعدو وتم، یعنې هر څه به درته بیان کړي وه. نو زندان نور څه راباندې ونه کړل مګر جرأت یې رازیات کړ. ډېر څه مو هلته د الله د نصرت او حمایت ولیدي. حتی داسې وه هر ورور به چې وهل کېده او عذاب به یې ورکولو چې پوښتنه به مې ترې وکړه هیڅ د درد احساس به یې نه کوئ. نو زه خلک دې ته ترغیبوم او تشویقوم یې چې د غربیانو او تاغونیانو له زندانونو څخه ونه ډار سئ، ځکه خدای پاک به د دوی غیبي تایید او نصرت کوي په داسې حال کې چې دوی به هیڅ خیانت نه کوي. د کار په شروع کې سخت حالات راځي، مګر که ورته آماده سي او مات نه سي، لکه ابراهیم علیه السلام چې کله اور اچولو ته آماده سو وروسته حالات ورته تغییر سول. خو په اولو کې ورته سختي وه، خو کله چې مسلمان دې سختي ته آماده سي وروسته الله تعالی په خپل مخلص بنده پوهیږي چې د هغه مدد وکړي، همداسې ټول درد واخلي. بله پیښه چې زه یې ډېر دردولم، یو افغانی یې په زخمي حالت کې زندان ته راوړ، د بېهوشۍ په حالت کې و، همداسې زخمي یې په مځکه باندې واچوي، په لاس کې یې ستنې ورکړې وې
هیڅ احساس یې نه کړ، نه پوهېدی، همداسې پروت و. ما ورته وویل روغتون ته یې یوسئ، دغه د انسان او مریض حقوق چیرته دي ستاسو په قوانینو کې؟ بل ناوړه حالت دا و چې په زندان کې ډېر لیونیان وه. اوس هم د کابل په زندان کې ډېر لیونیان بندیان دي. او ما ورته وویل عبدالرحمن چې په زندان کې نصراني سو ومه ایستی، دا چې لیونیان دي دوی هم لکه عبدالرحمن نصراني یا یې له زندان څخه وباسئ او یا یې په زندان کې معالجه وکړئ. بیا مو یوه کیسټ یعنې د پلچرخي زندان په نامه ثبت کړه چې په هغه کې مې له کابل حکومت څخه غوښتنه وکړه خو چې نور حقوق خو لا پر ځای پرېږدئ، دا د باغ وحش د حیوانانو حقوق خو د پلچرخي د محبس زندان ته ورکړئ. نتاک بیا پوښتنه وکړه شیخ صاحب د اسلامي نړۍ جهادي رهبرانو ته څه نصیحت لرئ؟ استاد یاسر جواب ورکړ زه دوی ته وایم نن چې موږ په څه کې اخته یو او په څه کې راګیر یو، یوازینی علت یې خپلمنځي اختلافات دي او د رهبرانو نه متحد کېدل دي. نو د جلا رهبرانو له ټاکلو څخه د یوه رهبر ټاکل بهتر دي او د یوه رهبر انتخاب له دې نه دي ښه. دوی چې څوک په خپل منځ کې جګړه کوي زه دوی د صف یووالي ته رابولم. ما به مخکې هم خپلو مجاهدینو ته ویل چې په یووالي کې داسې ټینګ سئ لکه د ناټو ډله داسې متحد سئ. نو باید مجاهدین په یووالي او اتفاق کې د حلف یعنی هم پیمان هم عهد ناټو په شان د یو بیرغ لاندې راټول سي او وجنګیږي، یو امر یو قیادت او یو پوځ وي، اکمال یو او جګړه یوه وي. اوس خو دې رهبرانو افغانستان په دولتونو باندې ویشلی، هر دولت ته یو ولایت ورکړی او د هغه دولتونو نصراني او صلیبي مفکورې پکښې په غوړېدو دي. که نور نه وي رهبران باید د یووالي او وحدت له اړخه د دشمن څخه زده کړي. نتاک پوښتنه وکړه شیخ صاحب په موږ او تاسو باندې پرته له شکه ډېر لوی کړاوونه تېر سول، ډېرې لویې حادثې تېرې سوې. په دغه لویو حادثو کې یو هم د سره مسجد یعنی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې تر ټولو مشهور جماعت چې سیاسي فعالیتونه هم یې درلودل پیښه وسوه. په دې اړه ستاسو نظر څه دی او د دا ډول پیښو په اړه د علماو خاموشي څنګه ارزوئ؟ استاد یاسر وویل د دې پیښې په اړه ما یوه بیله کیسټ ثبت کړی چې په هغه کې مې خپلو شهیدو خویندو او وروڼو ته خپله عذرخواهي وړاندې کړې چې د دې پیښې په اړوند زما فکر او اند هلته مکمل واضح سوی. خو دلته بیا وایم د سره جماعت ناورین ډېر لوی دی نسبت د بابري مسجد ته. له هر اړخه دا ناورین لوی و، که د شهیدانو له اړخه وښیې او که د اشغال او هجوم له اړخه دا ډېر لوی و. زه چې ډېر ورته تعجب سوم او تر دې هم غټ ناورین و، هغه د دې سترې پیښې په وړاندې د علماو سقوط او خاموشي وه. ما د میډیا له لارې واورېدل تقریبا کوم 3000 طلبا او طالبان پکښې شهیدان سول. په دې دوو مدرسو کې یعنی لال جماعت او حفصه مدرسه کې چې په سره جماعت سره مشهور دی، پکې چې څومره شاګردان او شاګردانې وې دې ټولو ته دوی وویل چې ولاړ سئ، نه مو زنداني کوو، کورونو ته به مو هم موږ ورسوو. څو تنه چې د هغې څخه ولاړې خو ولاړې، دا نورې ټولې دلته تر سرو اورونو او مرمیو لاندې ودرېدلې او شهیدانې سولې. دقیقه احصائیه معلومه ده. سره له دې د امریکا لخوا په دې حمله هم واضحه وه او د قربانیانو تعداد هم ورته معلوم و، مګر علما سکوت وکړ چې بیخي د تعجب خبره وه. د پاکستان او اسلامي امت علماو د دې پیښې په اړه سکوت وکړ چې دا لوی ناورین او غمیزه بولم. د دې پر حال افسوس کوم. نه د اسلامي نړۍ علما او نه نړیوال سازمانونو د دې پیښې هیڅ یادونه او هیڅ توجه یې ورته ونه کړه چې تر هغې پیښې زه دا لوی مصیبت بولم. که چېرته دا مسجد نه وای، د چرګانو یو فارم وای، تا به لیدلي وای چې نړیوالې ټولنې او نورو د بشر حقوقو سازمانونو به څومره کومې شکولي وای او څومره اعتراضات به یې کولای. دلته که یو حیوان په ځنګل کې وځورېږي اعتراض کوي چې تاسو د حیواناتو حقوق نه ورکوئ. زه د دوی څخه پوښتنه کوم چې تاسو د حیواناتو
د حقوقو پوښتنه کوئ آیا دا بشر نه و د حقوقو لایق نه و چې تاسو تر خاورو او اورونو لاندې کړل د دوی حقونه چیرته دي د امریکې له راتګ څخه څه موده مخکې یو تعداد خلکو د پېښور په میري کې په یوه نشراتي مدرسه حمله وکړه د پاکستان علماو دا حمله د عبادت پر مرکزونو برید وباله او ویې ویل چې په داسې ځایو کې حمله او هجوم وړل جواز نه لري خو د سره جومات په پیښه کې همداسې ګونګ پاتې سول ولې نو د الجزیرې تلویزیون سره په یو ملاقات کې یوه نفر له پاکستاني علماو او سیاستونو څخه پوښتنه وکړه ویل یې مشرت ته وایم چې که دا یو کلیسا وای تاسو کولی سوای چې داسې بمبار کړئ لکه دوی چې دا جماعت بمبار کړ نه هیڅکله هم نه نو زه دا پیښه د پاکستان حکومت په سیاست کې ډېره غټه تېروتنه بولم دا پیښه به د حکومت لپاره د غټو ستونزو دروازې پرانیزي چې دې پیښه د انګلیس د پوهانو او پاکستان د علماو پروتوکول و د انګلیس د هغې معاهدې نه تر اوسه چې سیاست به په جماعت کې مداخله نه کوي او جماعت به په سیاست کې مداخله نه کوي علما به د مدرسو له مداره نه وځي او دوی به د مدرسو او مسجدو په حریم تجاوز نه کوي دا پیښه نه وسوي اوس هغه پروتوکول خپل انګلیسانو مات کړ په داخل د مسجد کې د مذهب توهین وکړ ملایان او طلبا یې ووهل او ووژل نو زما له نظره دا د سکولریزم تشدد او زیاتی دی چې دوی یې کوي هغوی چې موږ ته افراطیون او متشددین وایي دا د سکولاریزم اکستریمیست یعنی تندروی او تشدد زیاتی دی د شپږمې برخې پای